عزیزانو د خبرې چې دا مونږ کوو نو د یو سړی پشیشه بد ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا د زنا نه هم سخته ګناه ده دې ته غیبت ویلی شي یو سړی نشته او ته پشیشه د هغه بد وې نو دا د زنا نه هم سخته ګناه ده خدا اعتراض ګوره په ماو نه کوي زه په دې منبر باندې که خیالو کوي بعضې وخت کې د خلکو بدم ویم د حکومت بد ویم او هغه خو وینه خو زما دا وینا غیبت ځکه نه دی چې زه د حکومت د پالیسو بد ویل چې دي دا خپل فرض ګڼم او ما باندې دا واجب دي که مې ونه وې نو زه به جهنم ته ځم پې بل دا چې زما د خبرو تمام ریکارډ چې دی هغه د جمعې په ورځ ماښام دی حکومت ته په میز باندې پروت دی بل هغه د چا ذاتی خبره نه د عام ملک او د عام معاشرې خبرې او هغه د اصلاح په نیت تاسو خیال راغی غیبت دې ته وایي چې یو سړی اوس نشته او تا د هغه نوم واغستو زه وایم چې پرېږده مړه هغه څه د سپي بچی پلانې کار کوي پلانې کار کوي پلانې کار کوي دې ته غیبت وایي نو الغیبت اشد من الزنا دا د زنا نم سخته ګناه او یو ګناه نه په سړی کې یو غلط کار پکې نه او ته پشی شاوه دا بیا بهتان دی نو بهتان بیا د زنا نم اوچته ګناه نن سبا غیبت خبره وته دا مونږ په بهتان کې اخته یو لګیای نو لوی شه هغه د جبه اصلاح موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې ماته یو داسې وظیفه وخا چې د دې ټولې دنیا نه ځان لکوم نو الله ورته فرمایل چې تر وخت وای چې لا اله الا الله نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وای نو الله ورته وی چې موسی کدا زمکه او اسمانونه او ټول کائنات دارا غوند کې او په یو تل کې واچه او یو لا اله الا الله په بل تل کې واچه نو دا به پدرون شي یو لا اله الا الله نو بجای د دې چې مونږه شپه ورځ پردي بد وایو او ور سړی ته چې ګوره کا خیال کړي سپه خپل پورې تړلې لکه د سپي پشان غات دا کوتری ګوره کوتری په دلاره کې پراتی کلاره تیر شیم ورپسې دا سپروتی ځاني ود کړي هو چې غرد لاره تیر غپ आवाज وکي بیا چې سایکل تیر شي غپ بیا چې موټر تیر شي غپ مونږ نه هغه سيزونه جوړ شپه ورځ د کوترو په شان مونږ غاپو
دا جبه چې کوم شیله خدای مونږ ترا کړی دي ا مونږ نه آیو بزرگ وی دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے نو جبی خدای مونږ ترا کړی دی د پاره دی چې د بل چا صفت به پنه کې د بل چا نوم به پناله سترګې خدای دې له درکړي دي چې بل چا ته به ګورې نه په خدای قسم په دې مسلمانانو کې داسې خلق هم تیر شوي چې واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو پټی کې ناس تو کار کول او کوداله او غرزولا او لاسی اوچت کوئی اللهم اذهب بصری کہ لا ارا بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه رسته په بل څوک نه ګورم ما خدا سترګې د پاره غوښته چې دې نشته نو په دې سترګو به بل چاته څنګه ګورم نن زمونږ سترګې څه ګوري